د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته ایران وايي یوازې ټول شموله حکومت په رسمیت پیژنو. ایران وايي په افغانستان کې یوازې یو ټول شموله حکومت په رسمیت پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د سوله او ثبات ملاتړي دي او له دغه هیواد سره ښې او پراخه اړیکې پالي. د په وینا دوی د رسمیت پیژندلو په مسله کې دوی خپل لیدلوری لري او هغه حکومت به په رسمیت پیژني چې ټول شموله او د افغانانو د منلو وړ وي. نوموړي په تهران کې د افغان سفارت په اړه ویلي چې دا سفارت یو ټول شموله حکومت ته تسلیمولی شي. ایران تر دې وړاندې هم ویلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ملاتړي دي او د دایمي سولې او ثبات د راتګ لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. بل ورته آلمان وایي د بشري حقوقو رعایت او ټول شموله حکومت ته جوړېدل غواړو. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي جیسپربیک د وسلو د غونډې په جریان کې په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې دلته یې د نوي حکومت او مدني ټولنې له استازو سره پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. امریکا او قطر پر افغانستان خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر خپله چوټپاڼه لیکلي چې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن الثاني سره په افغانستان کې پر روان وضعیت او د دغه هیواد په اړه د قطر او امریکا پر ګډې همکارۍ خبرې شوې دي. افغانستان ته نوره 32 میلیون ډالر نغدي مرسته را رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي چې د بشري مرستو په لړ کې نن د 32 میلیون امریکایي ډالرو نغدي مرسته بله کڅوړه هیواد ته را رسیدلې ده. د یاد بانک په خبره دوی د نړیوال ټولنې د بشري مرستو هرکلی کوي. دا په تیره یوه میاشت کې د نړیوال ټولنې د نغدي مرستو دریمه کڅوړه ده چې افغانستان ته را رسیږي. او بلینکن وایي له افغانستان وتل په ګټه و، بل انتخاب اوږدمهاله جګړه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پرېکړه له تېرې ادارې څخه دوی ته په میراث پاتې وه او دوی یوازې یو بل انتخاب لري چې هغه اوږدمهاله جګړه وه. نو پر همدې بنسټ له دغه هیواد څخه په بشپړه توګه د ځواکونو ایستل په ګټه و. لیدونکو له غوږ نیولو مننه. ښه اوسئ.